سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر له خوشي کېدو وروسته بیا نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم یو مخکښ مشر او د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر د راولپنډۍ له اډایله جیل څخه له خوشي کېدو وروسته سملاسي بیا نیولی دی. ویل کېږي علي وزیر چې له نږدې 2 میاشتو بند وروسته د اډایله جیل له زندانه بېګه شپه خوشي شوی دی. د پنجاب پولیسو او په ملکي جامو کې خلکو بیا نیولی او نامعلوم ځای ته یې منتقل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د پنجاب حکومت د مریم نواز د پنجاب اعلی وزیره په حکومت په دویم ځل علي وزیر د زندان له دروازې نیول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې نوموړی د یو شمېر کسانو لخوا له نیول کېدو وروسته موټر ته خېژول کېږي. هلته موجود کسان چې د ده د خوشي کېدو هرکلي ته ورغلي وو له نیول کېدو وروسته یې احتجاج په ډول د خوشي کېدو نارې وهلې دي. علي وزیر د روان کال 2024 د اګست په 3مه نیټه د اسلام آباد په لویه لاره له یوې ټرافیکي پیښې وروسته د پیمز روغتون له پیړنۍ څانګې نیول شوی و. نوموړی تر دې وړاندې هم څو ځله د پولیسو او امنیتي کسانو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی دی. علي وزیر په داسې حال کې یو ځل بیا نیول کېږي چې ټاکل شوې ده د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه نیټه د پښتون قومي عدالت په نامه جرګه په خیبر کې جوړیږي. دغه جرګه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون لخوا رابلل شوې ده چې په وینا یې د کوزې پښتونخوا پښتانه ولسونه به پکې ورپېښو مسایلو د حل لارې لپاره بحث کوي او پرېکړه به کوي. په ورته مهال د خیبر پښتونخوا د ایالت حکومت چارواکو په وینا د علي امین ګنډاپور د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتون سره د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه لیدلي او د 11 اکتوبر غونډې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.